چا د چا څه دم هم نه دی اورېدلی. عجیبه ده. د مچۍ څه دی؟ زلزلکه 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 او دا نو چې دا کیسې یادوي سړی دا اوس منتر دی. ښه دا اوس منتر دی. ته مخکې یو ملګری و موږ سره بیان کې هغه څه ناشنا دم ویلی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. څومره اسان دي او الله پکې شفا مچولې. یو خبره ته وکړم ګورې، بعض راشي وي زه دا دمونه په ځان اچوم ماله شفا نه راکړي. یکې دوه خبرې، یوه دی پې تجربې کوي، تجربو کې شفا نه وي تا به یقیني چې الله ماله دې سره شفا راکړي. بله چې دی کله د دې هر څه نه چوټي شي که نه نو بیا دې خبرې له راشي اخره کې دې مسلې له بیا راځي دې کوم فایده نه ولې پکې نه چې څوک یې په طریقه وکړي. دا بل دم واله رسول صلی الله علیه وسلم به په ملګرو باندې هم دمونه اچول او ځکه یو حدیث کې راځي وایي که تاسو کې څوک یو مسلمان له فایده ورکولی شي نو وردي کړي. یعنې که څوک به مسلمان دم اچولی شي نو وادي چې په دې باندې الله اجر ورکړي. کله ته داسې ناست یې که نه او ملګری وینې بیمار دی، انډیوال بیمار دی، کور کې څوک بیمار دی، لاړ شه دا دم پې واچوه، اخرني 3 سورتونه پې ووایه، د سوره فاتحه اووه پیرې پې ووایه، آیت الکرسي پې ووایه، بس نور آیتونه یې دا پې ووایه، الله به تعالی اجر درکړي او هغه به الله روغ صحت ورکړي. عایشه رضی الله عنها وایي او دا حدیث چې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتکا منا انسان، کله چې په موږ کې څوک بیمار شو نو رسول الله وسلم به پې دا ښی لاس راښکودو، دا به د هغه په دې بدن کې او بیا به وي اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے الله دا بیماری ختمه که، ته رب د انسانانو یې، رب د خلکو یې، واشف انت الشافي شفا ورکه، شفا ورکوونکی ته نشتی شفا مگر هغه چې ته ورکې، شفاء لا یغادر سقما، یا الله داسې شفا وله ورکه چې وروسته بیماري پرې نه ځي. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما. دا به رسول الله صلی په ملګرو دا دم اچو. دې سره دا طریقه هم ده لکه یو حدیث کې راځي چې اذا اتى المریض یدعو له، بیمار له به دا دعا غوښته، که ته هسې بیمار دپاره دا دعا وغواړې هم صحیح ده، او که ته د بیمار په بدن لاس کېږده او دا دعا ووایې نو هم صحیح ده. یو روایت کې داسې راځي او دا امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی، محمد ابن حاطب رضی الله عنه وی زما په لاس باندې ګرمه شوروا وړېدلې وه، یا بس خلکو ته خوروا وایي، بعضو ته شوروا وایي، موږ ته شوروا وایي، نو که دغه پې نه پوهېږي نو خوروا ورته بعض وایي. دا په دې لاس باندې وړېدلی و، دا لاس یې سوځېدلی و. نو فذهبت بي امي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو زما مور زه رسول صلی الله علیه وسلم له بوتلمه، نو ما ته یاد دي چې هغه په ما باندې دم واچو، دا وایي چې اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شافي الا انت. دا غینه مختصر ده، اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شافي الا انت. وی دا دم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې اچولی ځکه زما هغه لاس سوځېدی. دا دغه دی چې زما په کور کې د بیمارۍ د ورځې تېرېږي، نو هغوی له اجازت ورکو. رسول صلی الله علیه وسلم د 2 کسانو په مرستې سره زما کور ته راغی، یو لاس یې په یو اچولی او بل لاس یې په بل اچولی. نو بیا هلته دا ووایي چې ما له د 2 کوو نه اوبه راوړئ، 2 کویي د هغې نه ما له اوبه راوړئ، لعلي احد الى الناس، چې زه دې خلکو پسې وځم ځکه چې دا خلک ما ته انتظار کوي.
نو یې منګه د حفصه رضی الله عنها یو غټ خانک و هغه م راوړو او په دې خانک کې م رسول صلی وسلم کینو او د اوبه م راوړې او دا م پې له پاسه اړولې نو په آخره کې به وي ان قد فعلتن بس وخرج الى الناس او لاړو خلکو بسې ووتو فصلى لهم وخطبهم منځ وکړو او خطبه یې وکړه دغه اخرنۍ خطبه و د رسول صلی الله علیه وسلم او اخرنۍ تقریر یې کړی نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم په باندې بیهوشي راتله که او پاڅېدی به نه شو د هغې علاج یې په څه سره وکړو په اوبو سره یې وکړو ښه د رسول صلی الله علیه وسلم د سر دړ علاج په دیم کړی دی چې تړلی دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی صعد النبي صلی الله علیه وسلم المنبر رسول صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو وكان آخر مجلس جلسه او دا د رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې اخرنۍ ناسته وه او دې له راوتې دقې نه بعد د اوبې چې استعمال کړ متعطفا ملحفة على منکبیه او په دې اوږو باندې پېړ صادر پروت لکه چې تبه پې وه قد عصب رأسه بعصابة دسمه او په یو کپړه په یو چیرړه باندې دا سر مضبوط تړلی و چې د هغې رنګ داسې توروالي ته نږدې و نو په سر یې ډېر دړ و نو ځکه یې دا سر په دې کپړه او په چیرړه باندې تړلی و فحمد الله واثنى علیه نو حمد الله یې ووی د الله ثنا یې ووی او بیا یې ووی ایها الناس الیه ای خلکو دې طرف ته توجه کوئ دې طرف ته وي خلکو ټول هغه طرف ته توجه شو رانږدې شو او بیا یې ووی چې دا انصار چې کوم دي مدینې والا دوی به لګیږي او دا خلک به ډېرېږي دوی به کمیږي نو که څوک هم او چاته هم د دې امت مشرتیا میلاو شوه نو که دوی له څه فایده او ګټه ورکولی شي نو ورکوي وله او دوی له دې تکلیف نه ورکوي او چې په دوی کې څوک ښه وکړي نو د خو په بدله کې ورسره ښه کوئ او که د چا نه غلطي وشي نو معافي ورته کوئ ولې ځکه چې دې خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره ډېرې قربانیانې تېرې کړي دي او ډېر څه یې کړي دي نو غواړي رسول صلی الله علیه وسلم چې د ژوند په آخرنۍ ورځو کې د دوی دپاره یا د دوی په باره کې یو خاص وصیت او نصیحت دې امت ته وکړي چې د دې خلکو به قدر کوي ځکه چې دوی زما ډېر قدر کړی دی او څه ناشنا داستان دی د قربانیانو د انصارو هغه داسې خبرې چې سړی به که ورننوځي نه ختمېدونکې خبرې هغه سیرت کې موږ ځای په ځای ذکر کړي چې دې خلکو چې څومره ځان قربان کړی دی د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره نو حیران بشي نو ځکه په دې اخرنۍ خطبه کې او تقریر کې هم د دې خلکو خبره وکړه چې ګوره دوی داسې نه ده چې دوی ډېرېږي دوی په کمیدو دي او خلک به عام خلک به ډېرېږي نو دوی سره به ګزاره کوئ نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم څه چل کړی دی مقصدی خبره څه سر یې تړلی دی ولې په سر یې دړو یو طریقه رسول صلی الله علیه وسلم استعمال کړې ده هغې ته په عربۍ کې السعوط وایي السعوط په تا باندې تا باندې نه عبدالله بن عباس وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی انه احتجم رسول صلی الله علیه وسلم حجامه کړې وه واعطى الحجام اجره او چا چې وله حجامه کړې وه هغه له د هغه پیسې او چې څه د هغه حق و هغه یې ورکړی واستعط او دا علاج یې کړی دا په سعود سره واستعطه یعنی سعود یې استعمال کړی او دا سعود څه ته وایي نو دا دې ته وایي دا په هغه وخت کې یو علاج و چې سړی پرېوځي یعنی سینه خېټه دا بره اسمان ته او بالکل یعنی نیغ سیده پرېوځي او د دې ولو په دې منځ کې څه شی کیږي چې دغه ځای اوچت شي او دا سر ځوړند شي شاته نو بیا به یې څه چل کوو په دې پوزه کې به یې ورته اوبه ور اچولې یا تیل به یې ور اچول نو د هغې سره به داسې چلو شو چې اپرنجی به ورغی نو چې اپرنجی به ورغی نو که څه به جمع شوي وي داسې څه چې د هغې د لاسه د انسان ته تکلیف وي په دماغو کې نو هغه به دې سره راووتو او الله به له شفا ورکړه
دا یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړې ده او دې ته الصعوت ویلی کېږي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم د بدن باندې چې دانې راخیږي او یا په غنو سره زخمی شي د دې علاج په نکریزې سره هم کړی او حدیث کې راځي د سلمى ام رافع رضی الله عنها روایت ته وی کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم باندې د غني د زخم راغی یا به پې د دانې رالي نو په هغې باندې به نکریزه یې ښوده. دې نکریزه کې څه چې دي یخی نو دا بدن باندې چې دانې راوخیږي دا څه د لاسې ګرمۍ د لاسې نو دې سره دا بدن یخ شي زخم ورسره یخ شي که هغه زخم د هر څه او که هغه شوکه او قرحه شوکه او قرحه د دانو ته وایي چې بدن باندې راخیږي او د هغې بیا ځان له تفصیل. دا شان رسول صلی الله علیه وسلم به د سترګې د حفاظت لپاره چې د سترګه ښه وساتلی شي دې دپاره به رانجه استعمالول او دا کم رانجه چې به یې استعمالول هغې ته اثمد ویلی کېږي او روایت کې راځي چې وی علیکم بالاثمد په دې رانجو کې د اثمد رانجه استعمالوئ. اثمد رانجه د امام ابن ماجه دا روایت راوړی او دا اثمد دا د رانجو یو قسم دی د عربو په دې علاقو کې مې خو قیمتي چې کوم دی هغه د اصبهان او د ایران د دغه طرفونو نه دا رانجه راځي او دم توري خو داسې چې غور سره ورته وګورې چې سوروالي ته مایلوي دې ته اثمد ویلی کېږي. رسول الله وسلم دا استعمالوي په خپله به یې استعمالول په دې ښۍ سترګه کې به یې 3 سلاینې والې او په دې ګسه کې به یې 2 دا د هغه طریقه وه خو دا د علاج دپاره چې دا سترګه پې ښایي زینت دپاره نه ځکه چې زینت دپاره رانجې استعمالول دا د چا کار دی دا د زنانو کار دی دا د نارینهو کار نه دی. وی فإنه یجلو البصر دې سره وی نظر تیزیږي رسول صلی الله علیه وسلم وی وینبت الشعر او ویښته راخیجوي د څه ویښته د باڼو ماشاءالله دا نه چې سړی وځي لګوم او په سر به مې ویښته راخیږي د سترګو دا باڼه نه دا ویښته ورسره برابرېږي مضبوطېږي هم غټېږي هم او که چا هغه ولیدلي هغه راخیږي ورسره. دا د رسول الله وسلم یوه طریقه وه. د بیمارۍ د تبې د بیمارۍ علاج یې داسې کړی دی چې اوبه یې استعمال کړي دي او یو حدیث کې رسول الله وسلم وایي صحیح بخاري کې ده او صحیح مسلم کې وایي دا تبه چې دی دا د جهنم دغه تب ته لاسوي فابردوها بالماء نو دا یخوي په اوبو سره اوبه چې استعمال کړي نو تبه ورسره څه شي تبه کمیږي. دا نه چې ته ځان ښه ګرم کړي او دا بعض وي په ځان ښه ټیټ کمبل یې راواچوه او چې په ځان کمبل راواچوي ډېر پکې داسې مړه شوي هم دي چې تبه او تبه ډېرېږي او تبې په وخت کې خو سړی وایي چې یا الله یو 2-3 کمبلې پې نورې له پاسه راواچوي او دې ته خوشحاله ده نو تبه دې سره کمیږي نه د دې سره زیاتېږي او بدن ګرمایش ښه ډېرېږي نو د ګرمایش د کمولو طریقه څه ده چې اوبه استعمال شي او یو په بل دلیل هم دی ما نږدې ذکر کو زنکدن په وخت کې هغه چې د لوښي کې راسي اوبه یې پې اړولې دا هم د تبه پې وه. دغه شان رسول الله وسلم علاج کړی دی په داغ لګولو سره. داغ لګول پېژنئ که نه چې اوسپنه ګرمه کي او هغه په هغه ځي باندې کېږدي په کوم ځي باندې چې تکلیف یې ملګرو له دا علاج کړی دی خو دا د رسول صلی الله علیه وسلم خوښ نه و نو دا به په اخره کې بلکل ساتي چې بلکل یو سړي صحیح دوایي کې څه یعنی فایده نه و علاج یې ونه شو نو اخره کې د څه استعمال کړي دا داغ لګول دي استعمال کړي دا دغه نه وه خوښه ولې نه وه خوښه ځکه چې دې کې سړي ته تکلیف ډېر میلاویږي نو ځکه دا نه وه حالانکه حدیث کې دا ویلي دي او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی وایي شفا په 3 شیزونو کې ده په حجامه کې او د ګبین په شربت کې او کیت بنار او داغ لګول په اور سره په دې کې شفا ده
وانا انهى امتي عن الکی او زه خپل امت د دې نه منع کوم او بل طرف ته یې کړی دی نو چې کړی ده او منع کوي نو دا منع کول دې دپاره نه چې دا حرام دی منع کول ولې دي چې یعنې ښه نه دی او که چا وکړو ولې به حرج نشته ځکه چې رسول وسلم بعضو ملګرو له دغه علاج کړی دی نو دا هم د رسول صلی الله وسلم یوه طریقه وه د علاج د کولو دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ته خېټه خرابه وه نو هغه ته یې ویلي وي ګبین څکه ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی و یو کس راغی په رسول وسلم پسې وی چې یا رسول الله ان اخي استطلق بطنه یا رسول الله زما رور دی او خېټه روانه شوې ده یعنی خرابه ده نه ودرېږي نو رسول الله وسلم ورته یې وي ګبین وله ورکه هغه وله ګبین ورکو بیا راغی و انی سقیته عسلا ما وله ګبین ورکو خو د هغې سره هغه خېټه ښه خرابه ښه روانه شوه نو هغه ورته بیا وي ګبین وله ورکه بیا لاړ بیا راغی ښه ډېره بیا لاړ بیا درې پیر څلورم پیر ورته رسول وسلم بیا ووایي وی ګبین وله ورکه هغه لاړ چې ګبین ورکو بیا راغی وي هغه له خو ما د ګبین شربت ورکو فلم یزیده الا استطلاقا هغه خېټه ښه روانه شو رسول وسلم ورته صدق الله وکذب بطن اخیک الله رښتیا وایي او ستا د رور دا خېټه دروغ وایي یعنی ته صبر وکړه دا به کېږي دې ټیم کې ستا رور د خېټې مسله ده الله ویلي دي چې دې ګبین کې شفا ده او د بیمارۍ علاج شتي نو الله خو رښتیا وایي نو دروغ څوک وایي زه رور دا خېټه بیا وله ورکه فسقاه فبرأ وی چې بیا وله ګبین ورکو هغه خېټه برابر شو دې کې یو فایده درته ذکر کړمه دا ډېره اهمه فایده ده دې نه دا ثابته شوه چې د بیمارۍ ګوره د بیمارۍ د علاج د دې خپله اندازې خپلې ورځې خپل مقداري لکه دا بعض ډاکټر پسې ورشي که نه او هغه ورته ګولۍ ولیکي بس نن به ورسره ښه شم څه شی نن به ورسره ښه شم د دې خپلې ورځې دي د دې خپل مقدار دی هغه به ته خورې هغه ته پوره کړه الله تعالی شفا در دلته دا سړی وګوره څلور پیرې راغلی چې زه وله ګبین ورکومه ښه کېږي نه بلکې خېټه ورسره